د قصص الانبیاء علیهم السلام د 15مې فتې دوهم مخ. موسی علیه السلام په خپل دعا کې وویل: الهي ته زموږ واکداره او اختیار درلودونکی یې، نو موږ ته زموږ د ګناهو بخښنه وکړه او پر موږ ورحمېږه، او ته تر ټولو بخښونکو غوره او بهتره یې. موسی علیه السلام نور هم په خپل دعا کې وویل: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. اولک مشت په دغه دنیا کې ښه معیشت، توفیق د طاعت او په آخرت کې جنت. بېشکه موږ تا ته توبه کوونکي راغلي یو، توبه مو کړې ده. الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وفرمایل: زما عذاب هغه چاته ورکوم چې زما خوښه وي، او زما رحمت هر شي ته شامل رسېدلی دی. ورونو، بني اسرائیلو ته چې یهود ویل کېږي، دغه د یهود لفظ له دغه ځای اخیستل سوی دی چې موسی علیه السلام وویل: انا هدنا الیک، یعنی اهتدینا الیک. نو ځکه دوی د ځان دپاره د یهود لفظ اختیار کړي. نو الله جل جلاله رحم پر وکړي، وی بخښل. دوی نور هم په غره کې مخ ته ولاړه. هلته پر غره داسې ګڼه اوریاز راکښته سوه چې دوی نه شی ویني او نه شی معلومیږي، مګر آواز اوري. موسی علیه السلام خپل رب عز وجل ته د بني اسرائیلو د هغه عمل عذر وایي چې د ګیلګي عبادت یې کړی و. دغه اویا نفره دغه خبرې اوري، خو څه نه ویني. کله چې الله جل جلاله د دوی عذر او توبه قبول کړه، دغه خبرې او مناجات پای ته ورسېدل، موسی علیه السلام د خپلو ملګرو سره بیرته رارهي سو. اوس دغه اویا نفره موسی علیه السلام ته وایي: تا وعده را سره کړې وه چې موږ به د الله جل جلاله سره ملاقات کوو، او اوس موږ هیڅ ونه لیده. الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. او یاد کړئ هغه وخت چې تاسې د موسی علیه السلام سره د ګیلګي د عبادت څخه د عذر ویلو دپاره وتلي واست. د الله جل جلاله خبرې مو واورېدې، او بیا تاسې وویل: یا موسی، موږ ستا په خبرو هیڅ باور نه کوو تر څو چې موږ په خپله په ښکاره الله سبحانه وتعالی ونه وینو. دا د بني اسرائیلو هغه ښه خلق وه. تاسې دوی او د دوی کافرو زړو ته وګورئ. وایي په اورېدلو غاړه نه باسو، بلکې موږ غواړو چې الله جل جلاله په ښکاره او مشاهده سره ووینو. موسی علیه السلام له دغې غوښتنې څخه دوی منع کړه او ویل د الهي عذابه وبېرېږئ، او بیا یې هغه حال ورته بیان کړئ چې په خپله موسی علیه السلام ته هغه وخت پېښ سو چې د الله جل جلاله د لیدلو غوښتنه یې وکړه. او بیا غره ته څه پېښه سوه، مګر دغه اویا نفره پر خپله خبره ټینګ دي او وایي: یا موږ غواړو چې بني اسرائیلو ته ورسو او ورته ووایو چې موسی علیه السلام په خپلو خبرو کې رښتیا ویونکی دی، او موږ الله جل جلاله ولیدی. لن نؤمن لک، یعنی ایمان نه راوړو، ستا خبرې نه منو او نه در سره ځو تر څو چې الله جل جلاله په ښکاره سره ونه وینو. الله جل جلاله دغه د دوی په وینا او غوښتنه په قهر او غضب سو، او پر دوی آسماني تندره ټکه را ایله سوه، او اویا نفره ټول مړه سوه. الله جل جلاله فرمایي: فاخذتکم الصاعقة وانتم تنظرون. نو تاسې آسماني تندرې ونیولاست
او تاسې هغه عذاب ته کتل چې پر تاسې نازل سو، نو تاسې ستاسې د ګناهو او ستاسې د هغه جرأت په سبب ووژلاست چې تاسې پر الله جل جلاله درلودی. موسی علیه السلام اریان پاتې سو. د ده په موجود امت کې هغه ښه خلق دغه اویا نفره وه او هغه ټول مړه سوه. اوس موسی علیه السلام یوازې بني اسرائیلو ته ورسي. بني اسرائیل به پوښتنه ځینې کوي چې هغه زموږ نفر څه سوه، او دا جواب هم سخت دی چې دی ورته ووایي هغه ټول الله جل جلاله هلاک کړه. نو موسی علیه السلام خپل رب الله جل جلاله ته په دعا سو. دعا کوي او دعا چې الهي بني اسرائیلو ته مې یوازې مور وله، یا رب دا زما د قوم هغه ښه خلق وه. دعا او عجز کوي چې دلته بیا د بل وار دپاره الهي معجزه ښکاره سوه. الله جل جلاله فرمایي ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. او بیا موږ ستاسې تر مرګ وروسته د دې دپاره ژوندي کړلاست چې تاسې شکر کوونکي سئ. یعنې ما پس له هغه مرګه چې تاسې په تندره یا ټکه سره مړه سواست، بیا د دې دپاره را ژوندي کړاست چې د الله جل جلاله د نعمتو شکر ادا کړي. نو د دغو اویا نفرو دغه مرګ د دوی د هغه بېځایه غوښتنې سزا وه، او بیا الله جل جلاله را ژوندي کړل چې تر خپله اجله ورسېږي. دوی یو له بله سره ګوري چې را ژوندي کېږي. سبحان الله، بني اسرائیل پرله پسې معجزې ویني، مګر په دغو ټولو معجزو سره د یهودو ګمراه قوم ته عبرت نه حاصلېږي. دغه قوم په انتهایی خباثت او آخره درجه بدي کې وو. آیا بل داسې څوک به وي چې دونه معجزې دې وویني او بیا دې هم پر کفر پاته وي؟ موږ باید په دغه قصه کې د خلقو انواع او اقسام وپېژنو. موږ باید هغه خلق وپېژنو چې زموږ سره معامله او گزاره ده. یهودو یا بني اسرائیلو د نبی الله موسی علیه السلام سره څه کول او څه یې وکړه، نو زموږ سره به څه وکړي؟ څوک به د دوی په دوستي او د دوی په وعدو باور کوي؟ حال دا چې دوی د خپل اولو العزم رسول موسی کلیم الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دغسې کول. ای مسلمان ملته، ویښ او بیداره سه، د یهودو او نصاراو په خبرو او دوستیو مه خطاوځه، مه اعتماد پر کوه. فکر وکړه او پوه سه چې الله جل جلاله ولې په خپل کلام قرآن مجید کې د بني اسرائیلو قصه تر اویا ځایه زیاته ذکر کړې او راته بیانوي. دا د دې دپاره چې موږ دوی وپېژنو او موږ باید د دوی پر قسم نسو، بل دا چې د انبیا علیهم السلام سره د دوی دشمنۍ را معلومې سي، ځکه موږ هم د انبیا علیهم السلام او مرسلینو متابعت کوونکي یو، نو زموږ سره هم هغسې دشمني لري. موسی علیه السلام د هغو اویا نفرو سره بیرته بني اسرائیلو ته راغلی او د بني اسرائیلو سره د شام او فلسطین پر لورې رهي سو، تر څو چې د ایلیا ښار ته ورسېدل. د ایلیا ښار هغه ښار دی چې نن ورځ قدس ورته ویل کېږي او تر ډېره وخته د ایلیا په نامه سره یادېدی. کله چې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو سره ایلیا ته ورسېدی، ایلیا د دغو منطقو مرکز او پایتخت و او حکم یې د یوه داسې قوم په لاس کې و چې د ډېر قوت او جبروت خاوندان وه. بدنونه یې ډېر غټ او قوي وه او شمېر یې هم زیات و. د شام پر ډېرو منطقو دوی حاکم او مسلط وه. نو کله چې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو سره ایلیا ته راغلی، غواړي چې ایلیا د دې دپاره فتح کړي چې ټوله منطقه د دوی تر تسلط لاندې سي. خو د دوی پر رارسېدلو سره د ایلیا خلقو هم د جنگ دپاره آمادګي ونیول، ځکه دوی پوهېدل چې 6 لکه نفره بني اسرائیل را رهي دي، نو یې پوره او کامله تیاري ونیول. قلاوې یې په خپلو ځانو پسې وتړلې او دننه په قلاوو کې د جنگ دپاره تیار او آماده کښېنستل. دغه قوي او جابره خلق وبېرېدل، قلاوې یې بندې کړې او د جنگ دپاره تیار ناست دي. موسی علیه السلام پر بني اسرائیلو امر وکړي چې پر قدس په یوه وار او یو ځایي حمله وکړي. بني اسرائیلو دغه امر ونه منه او ویل موږ داسې خلک یو چې جنگ مو نه دی زده، موږ د بزګرۍ او چوپانۍ خلک یو
او هلته په مصر کې زموږ څخه د مریانو کار اخیستل کېدی. د مصر حاکمانو 410 کاله دوی د مریانو پر قسم استعمال کړي وو. نو بني اسرائیل وویل په دغه 410 کلو کې نه موږ جنگ کړی دی او نه مو جنگ زده دی. اوس څنګه کولای سو چې دغه قوي قوم سره وجنګیږو؟ موسی علیه السلام وویل ما ستاسو څخه عهد او وعده اخیستې دي. تاسو وعده را سره کړی دي چې زما اطاعت وکوي او دا هم په یقیني ډول سره ومني که مو حمله وکړه کامیابي به ستاسو په نصیب وي. ایلیا فتح کوي او ټوله مقدسه مځکه ستاسو تر حکم لاندې کیږي. خو بني اسرائیلو دغه حکم د منلو څخه انکار کاوه. الله جل جلاله په سورة المائده کې فرمایي يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. موسی علیه السلام وویل زما قومه دغه پاک مځکې ته ننوځئ. هغه مځکې ته ننوځئ چې الله جل جلاله په لوح محفوظ کې ستاسې دپاره لیکلې ده. دغه مځکه ستاسې په برخه او نصیب کې ده. فقط ور داخل سي فتح کیږي او د جهاد څخه پر شام مزي کنه نو وبګرځي تاسو تاوانيان که پر شاو لاړاس ډیر تاوان به وکړي. بني اسرائیلو د موسی علی السلام په جواب کې وویل قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. بني اسرائیل وویل یا موسی په دغه مځکه کې یو ډیر زورور قوم دی چې موږ د هغو د مقابله طاقت نه لرو او موږ هیڅکله دغه مځکې ته نه ورننوځو تر څو دوی له دغه مځکې ونوځي. که دوی له دغه ځایه بیا له جنګه ووتل بیا نو موږ ورننوځو. الله جل جلاله فرمایي قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دو نفرو بني اسرائیل ته وویل چې دغه دوه نفره د هغو کسانو څخه وه چې د الله جل جلاله څخه بیریدل او الله جل جلاله پر دوی د الهي اوامرو په اطاعت سره انعام او احسان کړی وو. دغه دوه نفره یوشع او کالب رضی الله تعالی عنهما وه. نو دغه دوه نفرو بني اسرائیل ته وویل د دغو جبارینو د ښار په دروازه بیله بیرې حمله کوونکي ورننوځئ. کله چې تاسې دروازې ته ورننوځئ بېشکه تاسې به غالبه یاست. کله چې تاسې په دروازه ورننوتلاست هغه قوم تښتي تاسې کامیابه کیږئ. ستاسې څخه دغو نه غوښتل کیږي چې د ښار په دروازه ورننوځئ. دا ځکه چې د دغو دوو نفرو د الله جل جلاله پر وعده او الهي نصرت یقین وو او ویل خاص پر الله جل جلاله توکل وکړئ که تاسې مؤمنان او د هغه جل جلاله د رسول تصدیق کوونکي یاست. د 6 نفرو څخه یوه هم د موسی او هارون علیهم السلام اطاعت ونه کړي. حتی هغه اویا نفره چې مړه سوه او بیرته د الله جل جلاله په امر راژوندي سوه او د بني اسرائیلو د قوم صالحان او بزرگان هم دوی بلل کېده د هغو څخه هم یوه نفر اطاعت ونه کړي. د بني اسرائیلو د ټوله قوم په یوه نفر کې خیر نسته. الله جل جلاله فرمایي قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بني اسرائیل وویل یا موسی تر څو چې دغه د عمالقه قوم په دغه ښار کې موجود وي موږ هیڅکله نه ورننوځو. نو ته او ستا رب ولاړ سئ جنګ ورسره وکړئ. موږ دلته ستا د کامیابۍ په انتظار ناست یو. سبحان الله. تاسې د بني اسرائیلو بدۍ او بېادبۍ ته وګورئ.
د دوی سپین سترګي تر کومه حده ورسېدل. د انبیا علیهم السلام سره باید په دغه ډول او دغسې بې ادبي خبرې ونه سي. نن ورځ هم ځینې داسې خلک پیدا کیږي چې د انبیا علیهم السلام د مقام او درجې په مقابل کې په جرأت سره خبرې کوي. کله چې د یوه نبي په باره کې خبرې کوي یا د یوه نبي حال بیانوي، د ده بیان په داسې ډول سره وي لکه د یوه پاچا یا یوه رئیس په باره کې چې خبرې کوي. حال دا چې انبیا علیهم السلام خاص مقام او ډېره لوړه درجه لري. کله چې د انبیا علیهم السلام په اړه څه وایاست، په ډېر احتیاط به داسې الفاظ استعمالوي چې په هغو الفاظو کې ډېر ادب او زیات احترام موجود وي. لکه څرنګه چې د پاچاهانو او رئیسانو د پلرو او امیرانو سره په خبرو کې د ادب الفاظ استعمالوي، خو د انبیا علیهم السلام په باره کې چې څه وایاست تر هغه به هم ډېر احتیاط کوئ. مګر تاسې د بني اسرائیلو یا په بل عبارت د یهودو بې ادبۍ ته متوجه یاست چې خپل نبي ته وایي فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. یعنی ته او ستا رب ولاړ سئ د دغه قومه سره جنګ وکړئ، موږ دلته ستا د کامیابۍ په انتظار ناست یو. اوس نو تاسې د یهودو دغه خبرې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اصحاب کرامو د هغو خبرو سره قیاس کړئ چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته یې هغه وخت چې د بدر تر غزا د مخه د قریشو د لوی لښکر حال ورته راغلی څه وویل. تاسو ته معلومه ده کله چې د مکې مکرمې قریش د ابوجهل په مشرۍ د مسلمانانو د جنگ دپاره بدر ته راووتل، په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپلو اصحاب کرامو سره چې هم یې شمېر لږ و او هم اسلحه نه وه ورسره مشوره وکړه او ویې فرمیل ای خلقو مشوره راکړئ. په دغه وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او نورو اصحاب کرامو د شجاعت او شهامت په زړه پورې خبرې وکړې. پر دغه سربیره بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل ای خلقو مشوره راکړئ. دا وار د مقداد رضی الله تعالی عنه لوی او عظیم دریځ ښکاره سو. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري رحمه الله یې د طارق ابن شهاب رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه مې واورېدل چې ویل یې د مقداد ابن الاسود څخه مې یو دریځ یو موقف ولیدی، که چیرې زه د دغه دریځ خاوند سم دغه مې د ځان دپاره تر دې خوښ دی چې د ټولې دنیا خاوند سم. یعنی که دغه دریځ ما وي په ټوله دنیا یې نور کوم. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته په داسې حال کې ورغلی چې هغه علیه الصلاة والسلام مشرکانو ته شرا کول، نو مقداد رضی الله تعالی عنه ورته وویل موږ داسې نه وایو لکه د موسی علیه السلام قوم چې ویل ته او ستا رب لاړ سئ د دغه قوم سره جنګ وکړئ، بلکې موږ ستا پر راسته او ستا پر چپه طرف ستا مخ او ستا تر شا جنګ کوو. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم مې ولیدی چې مخ یې روښانه سو او دغه د مقداد رضی الله تعالی عنه خبرې خوشحاله کړې. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم رحمه الله یې د انس رضی الله تعالی عنه څخه د بدر د ورځې په حالاتو کې روایتوي وایي سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویې ویل یا رسول الله په دغه مشوره غوښتلو سره دې موږ مقصد یو. زما دې قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، که ته موږ امر کړې چې خپل اسان دریاب ته ور داخل کړي داخل به یې کړو، که مو امر کړې چې خپل اسان د برک الغماد پر طرف وزغلوي دا کار به وکړو. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه وویل لکه ستا چې په دغه مشوره سره موږ انصار مقصد یو یا رسول الله، زما دې قسم په هغه ذات وي چې ته یې په حقه سره رالیږلی یې، که ته موږ دغه دریاب ته ورولې او ته په ګډ سې موږ به ستا سره ورګډ سو او زموږ څخه به یو نفر هم پر شا نه سي. او زموږ دا ناخوښه نه ده چې موږ د سبا زموږ له دښمنه سره مخامخ کړې. موږ په جنګ کې صبر کوونکي یو، د دښمن سره په مخامخ کېدلو کې صادق یو،
ښایي چې الله جل جلاله له موږه داسې کارونه در ښکاره کړي چې په هغه سره ستا سترګې یخیږي. موږ د الله جل جلاله په برکت رهي کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په خبرو خوشاله سو. نو تاسې دغه فرق ولیدئ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو او د موسی علیه السلام د اصحابو په منځ کې موجود دی. ډېر زیات فرق او توپیر دی. او د دغه صداقت له برکته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرامو په لږه موده کې د اسلام بیرغ پر شرق او غرب ورپاوه. خو د موسی علیه السلام ملګري 40 کاله د سینا په دشت او صحرا کې سرګردانه او لالهانه ګرځېدل. نو بني اسرائیل وویل موږ دلې ناست یو او تر هغو نه ورځو چې دغه قوم له دغه ځایه ونوځي. موسی علیه السلام له دوی نه امید سو او خپل رب عز وجل ته دعا کوي او په دعا کې وویل قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. زما ربه زما لیک نه یم، اختیار نه لرم مګر د خپل ځان او خپل ورور. نو زموږ او د فاسقانو د قوم په منځ کې جلاوالی او لرېوالی راوله. زموږ په منځ کې فیصله وکړه. د موسی علیه السلام دغه دعا قبوله سوه او الله جل جلاله وفرمیل چې دغه مقدسه مځکه پر دوی 40 کاله حرامه ده. 40 کاله نشي ورننوتلی. 40 کاله به پر دشت او صحرا اریان او سرګردانه ګرځي. نو ته د فاسقانو پر قوم هغه چې امر نه مني مخواشنی کېږي. پر بني اسرائیلو ډېر سخت حکم وسو. هیڅ قوم دونه زیاته موده په عذاب او ابتلا نه دي اخته سوي. 40 کاله بیت المقدس ته نشي داخلېدلی، سره له دې چې هغه ځای د دوی دپاره نصیب او لیکل سوی دی. مګر 40 کاله پر دوی حرام دی او پس له دغې مودې به ورداخل سي. نو دغه 40 کاله به دوی چیرې وي؟ الله جل جلاله فرمایي یتیهون فی الارض، په مځکه کې به ورک وي او لار به نور معلومیږي. اوس چې بني اسرائیل بیت المقدس ته نه ورننوځي نو موسی علیه السلام امر کړه چې بیرته در وګرځئ. تاسې نه غواړئ چې بیت المقدس ته ننوځئ نو در وګرځئ. دوی هم را وګرځېدل، غواړي چې بل ښار یا بلې منطقې ته ولاړ سي، مګر پر لارې ورک سوه. نه پوهېږي چې چیرې او پر کومه مځکه دي. د دوی سره داسې خلق ورسره دي چې دغه منطقه ور معلومه ده. هغه د لارې بلد خلق یې رهي کړي، څو ورځې تګ وکړي، تر ډېره ځایه ولاړ سي، خو چې وګوري بیرته پر هغه لار رهي وي چې دوی پر راغلي دي. تر څو ورځو تګ کولو وروسته په هغه ځای کې وي کوم چې دوی هلته وه. بیا په بله لار پسې ګرځي، تګ کوي او تګ کوي، خو په آخر کې بیرته پر هغه ځای وي چې دوی پر تېر سوي یا ځینې تللي وه. 40 کاله یې دغه حال و چې لار نه ور معلومېده، سرګردانه او لالهانه ګرځي. په هر وار کې یو نفر وایي چې زه به لار در وښیم او پر لار به م برابر کړم. دی یې رهي کړي، ګرځي ګرځي، خو آخر بیرته پر هغه خپل ځای وي. مقصد دا چې دوی 40 کاله پر یوه ځای سره راګرځېدل او د فلسطین په مځکه کې ورک وه. اوس بني اسرائیل 6 لکه نفره دي او 40 کاله پر دشت او صحرا ورک دي. نو ژوند یې څنګه او په څه شي سره کاوه؟ څه شي یې خوړل او څه شي یې څښل؟ د الله جل جلاله دا اراده نه وه چې بني اسرائیل هلاک کړي، بلکې د دوی د عقاب او عذاب اراده یې وه. نو یا په دغه موده کې چې دوی ورک دي، د دوی د څښلو او نورو ضروریاتو دپاره هغه وخت اوبه پیدا کړې چې دوی ورک وه او تنده ورته پیښه سوه. نو موسی علیه السلام ته ورغله او اوبه ځینې غواړي. الله جل جلاله دغه د دوی د اوبو په باره کې په سورة الاعراف کې فرمایي وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه
أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. او موږ موسی علیه السلام ته هغه وخت چې د ده څخه د ده قوم د هغه ورکې په حال کې اوبه وغوښتې داسې وحی نازلې کړې چې په لکړه سره دې ډبره ووهه. کله چې موسی علیه السلام په خپله لکړه ډبره ووهل نو له هغې ډبرې څخه د بني اسرائیلو د قبیلې په شمېر د اوبو 12 چینې راوبهېدې او هره چینه جلا طرف ته بهیږي. پرله پسې معجزې دي چې بني اسرائیل یې په خپلو سترګو ویني او هرې قبیلې د خپلو اوبو څښلو ځای وپېژندي. څرنګه چې د یعقوب علیه السلام 12 زامن وه نو د هر زوی اولاده یې بیله یا ځان ته جلا قبیله وه چې ټولو ته اسباط ویل کېږي. اسباط چې جمع د سبط ده او سبط یعنی قبیله. نو بني اسرائیل 12 قبیلې وه او هرې قبیلې ځان ته مشر درلودی چې هغه مشر ته نقیب ویل کېده. نو اوس د دغې ډبرې څخه د اوبو 12 چینې رابهیږي چې هرې قبیلې د خپل ځان دپاره یوه چینه معلومه کړه چې دا د بني اسرائیلو د څښلو او نورو ضروریاتو اوبه سوې. کله چې بني اسرائیل له دغه ځایه بارېدل د ډبرې څخه به د اوبو بهېدل بند سوه او دوی به دغه ډبره ورسره واخیستل. بیا چې به یې هر ځای واړول ډبره به یې کښېښول او له ډبرې څخه به بیا د اوبو بهېدل شروع سوه. د دغې ورکې په وخت کې چې 40 کاله یې دوام وکړي د بني اسرائیلو د څښلو او نور ضرورت اوبه د دغې ډبرې څخه وې. په دغه وخت کې چې بني اسرائیل په دشت او صحرا کې ورک دي معلومه خبره ده چې تګ او ګرځېدل یې هم پر دشتو او صحراو کې وه. نو خود د لمر شدید حرارت د بني اسرائیلو د تکلیف او زحمت سبب ګرځېدی. نو موسی علیه السلام ته له ګرمۍ شکایت وکړي. موسی علیه السلام خپل رب عز وجل ته دعا وکړه. الله جل جلاله د دې دپاره چې بني اسرائیل په سایه کې ژوند وکړي اوریځ مقرره کړه. کله چې به دوی تګ کاوه د دوی پر سرو به اوریځ ورسره تله او کله چې به یې واړول هغه اوریځ به هم ودرېدل. الله جل جلاله فرمایي وظللنا علیهم الغمام او موږ پر دوی اوریځ سایه کړې وه. بیا هم په دغو 40 کلو کې چې بني اسرائیل په دشت او بیابان کې ورک وه نه یې کاروبار کاوه او نه یې زراعت درلودی نو دوی څه شي خوړل؟ الله جل جلاله فرمایي وانزلنا علیهم المن والسلوى او راکښته کړي وه موږ پر دوی من ترنجبین او سلوا کرکان یا مړزان. تاسو ته معلومه ده چې د خوړلو وختونه 3 دي: سهار، غرمه او ماښام. نو په هره ورځ کې چې به د دوی د خوړلو وخت راغلی سمدستي به مرغان ورته پیدا سوه چې دغو مرغانو ته په عربي کې سلوا او سماني ویل کېږي او موږ کرک یا مړز ورته وایو. نو بني اسرائیلو ته د خوړو پر وخت دغه مرغان ډېر زیات راتله. د خلقو په منځ به ورننوتل، نه د خلقو څخه بیرېده او نه ځینې تښتېده. نو هر چا به دغه مرغان نیول او حلالول، بیا به یې کبابول او خوړل. د کرک غوښه خو در معلومه ده چې څونه خوندوره او ګټوره ده. او د دوی د خوړلو دپاره یو بل شی هم و چې من ورته ویل کېږي او د من په ترجمه کې اختلاف شته، خو مشهوره یې دا دی چې من بهېدونکي مواد دي چې د ځینو ونو څخه رابهیږي، لکه د ونې ژړا او خوند یې داسې دی لکه عسل. څوک بیا وایي چې من سپین مواد وه چې د ونو څخه راوتل لکه اوړه. نو بني اسرائیلو به له دغو موادو څخه ډوډۍ پخول. نو د بني اسرائیلو 40 کاله دغه حال و چې په دشت او بیابان کې ورک او سرګردانه وه، خو اوبه، خواړه او د لمر له ګرمیه څخه یې ساتنه په دغه الهي مهربانیو سره وه چې درته بیان کړل سوه. ځینې مفسرین وایي د بني اسرائیلو دپاره دغه د ډبرې څخه اوبه، د اوریځې سایه
او د خوړو د پاره من او سلوا د هغه وخت څخه شروع شوه چې بني اسرائیل تر دریاب راتیر شوه او د سینا په صحرا کې وه. په دغه 40 کاله کې چې بني اسرائیل په دشت او بیابان کې ورک وه، څو مهمې واقعې پیښې شوې دي چې د هغو د جملې څخه یوه هم د بقره یعنې د غوا قصه او واقعه ده چې هغه واقعه داسې وه. یوه ورځ بني اسرائیل د خپل عادت سره سم له خوبه راویښ شوه. ناڅاپه یې ولیده چې د دوی د مشرانو څخه یو مشر وژل سوی دی او دوی ته دا هم نه وه معلومه چې چا وژلی دی. د وژونکي د معلومولو دپاره یې تپوسونه او تحقیقات شروع کړه، خو وژونکی نسو معلوم. نو خپل رسول موسی علیه السلام ته ورغله او ویل یا موسی خبر مو کړه چې دغه سړی چا وژلی دی. موسی علیه السلام وویل زه بیله الهي وحیو په څه نه خبرېږم، زه هم تاسې غوندې یم مګر دا چې وحی راته راسي. نو بني اسرائیل وویل ته خپل رب عز وجل ته زموږ دپاره دعا وکړه چې د دغه سړي په وژونکي مو خبر کړي. خبره لویه او درانه ده. د بني اسرائیلو د مشرانو او مخورو څخه یو سړی وژل سوی دی. نو موسی علیه السلام هم په دعا کولو شروع وکړه. الله جل جلاله ته دعا کوي چې د دغه سړي وژونکی وروښي. موسی علیه السلام ته د قاتل د پیژندنې دپاره وحی نازلې سوې. نو یې خپل قوم د الله جل جلاله په اوامرو خبر کړي. ویل تاسې غواړئ چې د دغه سړي وژونکی وپیژنئ؟ قوم ویل هو. الله جل جلاله په دغه باره کې په سورة البقره کې فرمایي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. او کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل الله جل جلاله تاسې امر کوي چې د وژونکي د پیژندلو دپاره یوه غوا حلاله کړئ. بني اسرائیلو د تکبر پر قسم وویل ته په موږ ملنډې وهې، موږ سپک استعمالوې، موږ وایو دغه نفر چا وژلی دی، ته وایې غوا حلاله کړئ. ته نبی الله یې او په موږ پسخند وهې. د غوا په حلالولو قاتل څنګه معلومیږي؟ موسی علیه السلام وویل په الله جل جلاله سره پناه غواړم چې زه دې د ناپوهانو مسخره کوونکو څخه سم. یعنی مسخره کول د ناپوهانو او جاهلانو کار دی، هغه هم بیا په شرعي احکامو کې او بیا د نبي څخه. دا ډیره لرې خبره ده. بني اسرائیل پوه سوه چې خبره رښتیا ده او موسی علیه السلام خپله خبره په ټینګه سره بیانوي، مګر دوی نه غوښته چې دغه کار وکړي. نو یې موسی علیه السلام ته وویل ته زموږ لپاره له خپله ربه څخه وغواړه چې موږ ته د دغې غوا کومه چې موږ یې حلالوو حالات بیان کړي. دغه غوا زړه ده، ځوانه ده او داسې نورې علامې راته بیان کړي. الله جل جلاله فرمایي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. بني اسرائیل وویل د خپل رب عز وجل څخه زموږ دپاره دعا وکړه، وغواړه چې موږ ته هغه غوا را معلومه کړي چې څنګه او څه ډول غوا ده. اصلا امر د غوا په حلالولو سره راغلی و. هره غوا چې دوی حلاله کړې وای د دوی مقصد په حاصلېدی او خبره پای ته رسېدل، مګر اسرائیل په خپله د هغه خپل عناد او تعنت په سبب پر خپلو ځانو شرطونه ایږدي او خبره درنوي. نو موسی علیه السلام ورته وویل الله جل جلاله فرمایي هغه یوه غوا ده چې نه ډیره زړه ده او نه ډیره وړه ده، د دغه زوړوالي او وړوکوالي په منځ کې میانه حاله ده. نو وکړئ هغه کار چې تاسې په امر کړه سوي یاست. مساله بیا هم اسانه ده، فقط یوه میانه غوا حلاله کړئ، کار پای ته رسیږي. مګر بني اسرائیلو بیا هم غوا نه کړه حلاله او نورې علامې غواړي. نو یې وویل ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بني اسرائیل وویل د خپل رب عز وجل څخه زموږ د پاره دعا وکړه وغواړه چې موږ ته را معلومه کړي چې د هغې غوا رنګ څنګه دی. موږ ته رنګ راوښیه. موسی علیه السلام دعا وکړه او بیا د غوا د رنګ په اړه وحی نازل شوې. الله جل جلاله فرمایي قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. موسی علیه السلام وویل الله جل جلاله فرمایي هغه غوا ژړه غوا ده چې رنګ یې تک ژړ دی د لیدونکو زړونه خوشحالوي. ژړه ښایسته غوا ده. بني اسرائیلو په خپلو غواوو کې وکتل ډېرې ژړې غواوې ورسره دي او ښایسته هم دي. بیا یې هم نه حلالوي. یوازې دا نه چې یهود سرټمبه خلق دي بلکې د ضد او عناد خلق دي. نو بیا موسی علیه السلام ته ورغله او ورته وایي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بني اسرائیل وویل د خپل رب عز وجل څخه زموږ د پاره وغواړه چې موږ ته د هغې غوا نور اوصاف را معلوم کړي چې څنګه او څه ډول غوا ده. بېشکه دغه غوا پر موږ پوشیده او مشتبه ده. په دغه ذکر شوو صفاتو ډېرې غواوې موجودې دي چې هم ژړې او هم ښایسته دي. په عمر هم ټولې میانه دي. موږ نه پوهیږو چې کومه یوه اختیار کړو او بېشکه که الله جل جلاله اراده وکړي موږ خامخا د هغې غوا چې موږ یې په حلالولو امر کړل سوي یو پیدا کوونکي یو. په حدیث شریف کې راغلی دي که بني اسرائیلو انشاء الله نه وای ویلي نو هیڅکله به یې دغه غوا نه وای پیدا کړې. څرنګه چې بني اسرائیلو د دغې غوا چې دوی یې په حلالولو امر کړل سوي وه نورې زیاتې علامې غوښتې نو الله جل جلاله نوره هم پر سخته کړه. ورونو په دغه موضوع کې زموږ دپاره درس او عبرت دی چې انسان باید د الله جل جلاله په دین کې تکلیف او شدت ونه کړي. دین آسانه دی. ته باید پر خلقو شدت او تنګي را نه ولې. په رفق او نرمي سره معامله کوي. هو د دین احکام عملي کوي مګر په نرمي او آساني سره. په دین کې شدت او تطرف مکوي. اوس چې بني اسرائیل شدت او زیات شرطونه غواړي الله جل جلاله هم مسأله پر سخته او درنه کړه. تاسو متوجه سئ چې په دې وار کې الله جل جلاله څونه نور شرطونه پر زیات کړه چې په دغو شرطو په ټولو بني اسرائیلو کې فقط یوه غوا پیدا سوه. الله جل جلاله فرمایي چې موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته وویل قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. موسی علیه السلام وویل الله جل جلاله فرمایي دا یوه غوا ده چې په کار کولو سره نه ده په تکلیف سوې. د مځکې په یوې کولو د مځکې په کرلو کې نه استعمالیږي او نه د کښت په اوبولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د ټولو عیبو څخه سالمه ده. د دې په رنګ کې بې له خپله رنګه بل رنګ نسته. هو غواوې که څه هم ژړې وي خو یو تور یا سپین داغ لري مګر دغه غوا چې تاسې یې باید حلاله کړئ خالص ژړه غوا ده بل هیڅ رنګ او علامه پکښې نسته. اوس نو بني اسرائیل په داسې غوا پسې ګرځي چې دغه صفتونه ولري خو دغسې غوا نه پیدا کیږي. فقط یوه غوا د یوه یتیم هلکه سره چې پر دغو ټولو شرطو برابره وه موجوده وه. یو یتیم هلک دغسې غوا لري خو د مخه تر دې چې بني اسرائیل د دغې غوا د رانیولو دپاره دغه هلک ته ورسي یو نفر ډېر ژر د غوا خاوند ته ورغلی او ورته ویې ویل که بني اسرائیلو غوښته چې ستا څخه دغه غوا رانیسي ډېر زیات قیمت ورته ووایه
په والله هر قیمت چې ته وغواړې دوی یې درکوي. ځکه دغه وژل سوی سړی یوازې دا نه چې د بني اسرائیلو د مشرانو څخه و، بلکې ډېر زیات غني او مالداره هم و. د وژل سوي سړي وارثان د غوا د رانیولو دپاره د غوا خاوند ته ورغله او ویل موږ غواړو چې دغه غوا درڅخه رانیسو. د غوا خاوند وویل هو غوا خرڅوم، مګر قیمت یې د دې د وزن سره برابر سره زر غواړم. یا به غوا د سرو زرو سره تلی یا به یې پوست په سرو زرو راډکوي. قوم ورته وایي دا ته څه وایې؟ هلک ویل زما د غوا قیمت دغه دی، نور نو ستاسې خوښه ده. خلق موسی علیه السلام ته ورغله چې غوا مو پیدا کړه خو په ډېر ګران قیمت یې راکوي، اوس بله غوا راته ووایه. موسی علیه السلام وویل دا د الله جل جلاله امر دی، تاسې په ډېرو پوښتنو دغه د غوا حلالول پر ځان سختول الله جل جلاله هم در باندې سخته کړه. د دغه غني او وژل سوي سړي کورنۍ غواړي چې باید خامخا قاتل یا وژونکی وپېژني، نو مجبوره سوه د غوا قیمت یې هلک ته ورکړي او غوا یې رانیول. دا د الله جل جلاله اراده وه چې دغه یتیم هلک غني او مالداره کړي او په عین وخت کې دغه نورو بني اسرائیلو ته عقاب هم ورکړي. نو دوی دغه ګران قیمت ورکړي او غوا یې حلاله کړه. خو د غوا په حلالولو سره قاتل نسو معلوم. نو موسی علیه السلام ته ورغله چې تا ویل الله جل جلاله مو امر کوي چې غوا حلاله کړي. موږ غوا حلاله کړه او قاتل مو نه وپېژندی. موسی علیه السلام وویل د غوا څخه یوه حصه یوه ټوټه غوښې پرې کړئ او دغه مړی په ووهئ. دوی هم د غوا یوه ټوټه غوښې واخیستې او مړی یې په ووهه. مړی د دوی په حضور راپورته سو. الله جل جلاله فرمایي وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. او یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسې پلرو یو سړی ووژي، نو تاسې په شخړه کې سواست. ستاسې څخه هر یوه له ځانه دفاع کول، له ځانه یې تهمت لرې کاوه او پر نورو یې ورغورځاوه. او الله جل جلاله د هغه شي ښکاره کوونکی دی چې تاسې پټاوه. فقلنا اضربوه ببعضها، نو موږ وویل چې دغه مړی د دغو غوښو په یوه حصه سره ووهئ. کله چې یې مړی د هغې حلالې سوي غوا په غوښه وواهه، هغه ژوندی سو او راپورته سو. په حاضرو خلقو کې یې یوه ته اشاره وکړه او ویل دغه هغه څوک دی چې زه یې ووژلم. پاکي دې هغه ذات لروي چې مړي راژوندي کوي. هغه وژونکی د وژل سوي سړي د ورور زوی و او د خپل اکا د مال او میراث په طمع یې هغه ووژي. نو کله چې دغه غوا حلاله سوه او د هغې په غوښو سره دغه وژل سوی انسان ووهل سو، هغه سړی د بني اسرائیلو په وړاندې راژوندی سو او خپل قاتل یې وشوی او بیا بیرته مړ سو. الله جل جلاله فرمایي كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. همدارنګه الله جل جلاله د قیامت په ورځ مړي ژوندي کوي او تاسې ته د دې دپاره د خپل قدرت علامې درښیي چې تاسې فکر او غور وکړئ، وپوهیږئ. آیا د دغې معجزې تر لیدلو وروسته د بني اسرائیلو زړونه نرم سوه؟ نه، هېڅکله نه. بني اسرائیل او یهود هغه قوم دی چې یوازې د مصر معجزې نه، بلکې له مصر څخه تر راوتلو وروسته نورې معجزې په خپلو سترګو ویني. د الله جل جلاله له طرفه من او سلوا ورکول کېږي، اوبه له هغې ډبرې ورته راوځي چې دوی یې له خپلو ځانو سره یوې او بلې خواته وړي. د دوی د سایې لپاره وریځ ورسره رهي وي او اوس د دوی په حضور مړی ژوندی سو. نو د بني اسرائیلو یا یهودو هغو زړو ته چې تر ډبرې هم سخت وه هیڅ لار نه کېږي او د دوی ډبرین زړونه د نرمېدلو امکان نه لري.
د دغو 40 کلو په موده کې چې بني اسرائیل په دشت او بیابان کې ورک دي د موسی او خضر علیهم السلام په منځ کې یوه بله لویه قصه هم پیښه شوه چې د هغې قصې تفصیل په داسې ډول سره دی. یوه ورځ موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته ډېر مؤثر او له عبرته ډک نصیحت وکړي. ښه خطبه او تقریر یې وفرمایه. تر نصیحت کولو وروسته یوه بني اسرائیلي داسې پوښتنه ځینې وکړه چې آیا د مځکې پر مخ به تر تا بل عالم وي؟ یا یې وویل د مځکې پر مخ تر ټولو خلقو څوک عالم دی؟ ده علیه السلام د دغې خبرې جواب الله جل جلاله ته محول نه کړي چې ویل یې وای الله جل جلاله خبر دی، بلکې موسی علیه السلام وویل زه تر ټولو خلقو عالم یم. دغه خبره د الله جل جلاله په دربار کې ناخوښه واقع سوه. که څه هم د موسی علیه السلام په فکر دغه جواب صحیح او پر ځای و. د علیه السلام داسې فکر کاوه چې دی علیه السلام یوازې دا نه چې د الله جل جلاله له طرفه رسول دی بلکې د اولو العزم رسولانو څخه دی. محترم ورونو، څرنګه چې فتنه پای ته ورسېده نو زموږ د موسی علیه السلام او خضر علیه السلام پاته قصه به په راتلونکې 14مه فتنه کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله علیه توکلت والیه انیب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة